دوی غږ کوي لاریونونه دوی کوي یعنی په ذهني لحاظ باندې دوی دغه خبرې باندې ټول ولس خبر ده چې دوی سره څه روان دي او د خپل دغه ظلم او د جبر په وړاندې یو ځانګړی نظر لري. بل اړخ ته اوس مثلا بل نور ولسونه نور قومونه چې دي که چیرې بل اړخ ته موږ او تاسو د پښتنو او د افغانانو د حالت ته ګورو له کلونو راهیسې تقریبا داسې فکر وکړه چې 1940 نه راپدې خوا په ځانګړي ډول په کوز وطن کې چې دغه کوم جبر او کومې بدبختۍ کوم ظلمونه چې په پښتنو او په افغانانو باندې کېږي دې ته تاسو وګورئ په تکراري ډول همدغه کیسه همدغسې روانه ده خو دغه ظلم ته څوک ظلم نه وایي دغه جبر ته څوک جبر نه وایي. تاسو ما دې خبرې ته متوجه یاست که هغه په بر وطن کې دی او هغه که په لر وطن کې دی په دواړو کې که چېرې تاسو متوجه سئ موږ دغه ظلم ته دغه کیسې ته بیخي یو بل رنګ ورکړی. زه وژل کېږم د ما په قتل باندې اما قام زما ولس ما سره ژاړي د ده پر ځای چې د دغې پیښې د دغې عمل پوښتنه وسي د دغې کیسې تر شا چې څه دلیل او هغه وجه ده په هغه باندې خبرې وبخیر ډېر زیات. نو بخښنه غواړم کله چې د دغه کیسې او د دغه بدبختۍ تر شا د دغه پیښې او یا د دې عمل تر شا هغه دلیل او وجه پیدا سي مقتول کورنۍ د مقتول قام د مقتول هغه کوم ټبر چې دی دا راپاڅېږي د دغې قتل او د دغې پیښې پوښتنه وکړي بس موږ بسنه په څه شي باندې کوو په یوې خبرې باندې چې مقتول ته هغه مړي ته بس وایي چې دا شهید سو او بیا پرې مزار جوړ کړو او بیا کله کله مزار ته ورسو او دعاوې ورته وکړو قصه ختمه یعنی مکمل ډول باندې یو انسان له منځه ولاړه یو انسان چې د ژوند کولو حق خدای ورته ورکړی هغه بې اجله وژل کېږي وخت یې نه پوره د وخت نه مخکې درته وژني بس موږ بیا ورته د شهید ټکی وکارو او یو څو کلمې ورته په وصف کې وایو او کیسه خلاصه سي او دا اوس نه چې دا کیسه اوس نه شروع ده تاسو ګورئ مولانا صاحب خنزیب اوس پرېږده د دې نه مخکې مولانا صاحب شاکر وګورئ د هغه نه مخکې ګیلمن وګورئ له ګیلمن مخکې عثمان کاکړ وګورئ د هغه مخکې لکه همداسې پسې ورځه چې ته پسې ورځي همدغه د موږ دا سلسله په همدغه ډول شروع ده او بیا جالبه څه شی ده په دې کیسې کې چې یوازې او یوازې هغه پښتانه که هغه اوس ساینټسټ دی که هغه اوس یو سیاسي کارپوه دی که هغه عالم دین دی که هغه تجار دی که هغه هر کاره دی خو که په قام مین و په پښتون قام باندې زړه درد کوه وطن پاله و ملت پاله و په دې مطمئنه اوسېږئ چې هغه انسان به له منځه ځي هغه به وژل کېږي هغه به بیا نور ژوند نه کوي. ملګرو ما درته ویلې که نه چې موږ په ډېر یو بدبخته حالت کې قرار لرو دا زه چې په دې کومې موضوع باندې اوس راغلی یم غږېږم یعنی عملا زموږ د افغان ولس یو تن وژل سوی ده په کور کې ویر دی غم دی د پر ځای چې د همدغه قام چې په یوه ژبه ورسره خبرې کوي وینه یې ورسره شریکه ده بابا یې سره شریک دی ځمکه یې سره شریکه ده د دې پر ځای چې دغه خلک راپاڅېږي په دغې موضوع باندې وغږېږي نړۍ دې خبرې ته متوجه کېږي او هغه ولس هغه قام چې ویده دی هغه ته دا خبره ورسوي چې سړی پاڅېږه ستا د قام مشران درته هره ورځ وژنې پسې په دې وغږېږي خو بدبختانه په دې ټولنیزو رسنیو کې زه دا اوس دغه دقیقه ده مخکې چې د لایو راتم د دې نه مخکې یو ویډیو کتله د پښتانه ځوانان دي 25,000 دا اوس فعل حال 25,000 ځوانان ناست دي او هغو سره هغه کوي دا ګیم وهي نو
دا ټول په دواړه طرف. بیا جالبه دا ده هم چې د لر پښتانه و هم بر پښتانه دواړه ناست دي الان کې چې د همدغې قام نه یو مشر ور وژلی، یو عالم دیني ورته وژلی، هغه څوک چې هم دین ورته ښایي او هم دنیا ورته ښایي هغه یې ورته وژلی. دو په هغه باندې یو لفظ نه وایي. نو ویده څه ته وایي؟ زه بیا په دا اخرنۍ خبره مې درته په دا ډول وکړم چې مولانا صاحب خانزیب نه دی وژل شوی، هغه نه دی مړ، هغه ژوندی دی. ځکه هغه د ویده ولس دپاره، د ویده ولس د ویښتیا دپاره هغه قتل شوی. زه خو د شهید ټکی نور نه کارو. ما تاسو ته ویلي دي چې د ګیلمن نه را په دې خوا ما ویلي دي چې زه به کله هم د پښتون ته د شهید ټکی ورته ونه کاروم. کله چې د پښتون ته د شهید ټکی وکاروه بیا هغه خپل دغه دښمني خپله دغه کیسه نور زیاتي پرېږدي او هغه خبره چې زه غواړم دلته دغه ملګري او دوستان یې ځان سره ریکارډ کوي او دا د ما د زړه خبره ده، زما د ژوند د تجربو خبره ده چې مونږ پښتانه خپل مظلومیت ته د شهید نوم ورکړو. لکه څرنګه چې د ګیلمن د وژل کېدو وروسته د دښمن نه پوښتنه نه سوی کولی، نو بیا مو د ګیلمن د نوم په پیل کې د مختاړي په ډول یو لقب یو نوم ورکړه، هغه ته مو شهید ویل. همداسې د مولانا صاحب شاکر او نن د مولانا صاحب خانزیب هغه ته هم د شهید ټکی وکاروئ خلاص. او دغه شهید بل هیڅ شی نه، دا زموږ د مظلومیت هغه ستره نښه ده چې موږ یې په خپلو سترګو هره ورځ ګورو. دا درته وایم چې زه که نن وژل کېږم او زما کورنۍ زما د دښمنۍ پوښتنه نشي کولی، زما د وینو د قتل پوښتنه نشي کولی، د ده پر ځای چې ما ته شهید ټکی وکاروي، بهتره ده چې هیڅ د ما جنازه ونه کړي، ما د اوبو ته ماهیانو ته واچوي بس خلاص. ځکه چې زه په د خپلو وینو پوښتنه نشو کولی. هلته ځینې ملګري دي غواړم چې ځینې راپورته نو هیله کوم تاسو که یې دلته راسئ یو څو خبرې به وکړو، بیا زه لایف تړم ځکه زه بیا مصروفه کېږم. ټول زمونږ دی سبا یم ځانونه به نور نه غلطوو. زه درته وایم چې کله زه ووژل سم هیله درنه کوم چې پام چې په ناغلطۍ کې هم ماته شهید ونه وایي. بهتره ده چې ماته غل ووایي، ماته رهزن ووایي، ماته 2000 نور القاب وکارئ، خو شهید به راته نه وایي. ځکه چې زه پوهېږم تاسو په همدغه ترتیب باندې د ما هغه مظلومیت پټوئ. نه یې ژبه بدله وه، نه یې خبرې بدلې وې او نه یې احساس بدل و. ګورئ که چېرته اوس یو هندو راځي، هدف مې د هندوستان
د یو سټیزن نه دی. که چیرې هغه راځي اوس د افغانستان یا د لوی کور وطن کې چې چیرته یو غمیزه کیږي یا یو پیښه کیږي یا د نړۍ یو بل کس راځي د موږ او د تاسو په دغو بدبختیو باندې غږیږي، نو هغوی یوازې وایي چې موږ له تاسو سره په دې غم کې شریک یو. هغه د دنیا د هغه رسمونو د رواجونو د فالو کولو پر بنیاد دغه خبره کوي. اما کله چې په کوز وطن کې مولانا صاحب، شاکر، ګیلمن وزیر، عثمان کاکړ، مولانا صاحب خانزیب یا نور داسې پښتانه مشران یا نور د قام عام وګړي وژل کېږي او د بر وطن د ولسونو نه یو څوک راځي غږیږي او په دغه غم کې غم شریکي کوي، همدردي ورسره کوي، نو دا په یوازې هغه د نړۍ د نورمونو او د نزاکتونو د فالو کولو پر بنیاد نه دي، بلکې دا د زړه هغه واقعي په زړه کې چې کوم احساس موږ لرو، هغه درد چې موږ لرو، هغه خپل د کوز وطن ولس چې په هغه غم کې ګورو، نو په هغه په پوره معنا باندې لکه څنګه د کورنۍ یو غړی چې دردمن کېږي د کورنۍ نور غړي ورسره دردمن شي، دقسې موږ هم یو. یعنی یوه ورځ د یوه لحظه داسې زما په ژوند کې نه راغلی چې زه د کوز وطن ته یا د خپل د کوز وطن د خلکو ته زه په دې نظر وګورم چې دا بیل خلک دي. لکه اوس مې چې درته ویل چې یوسفزي صاحب دا خبرې کولې، اوس ګوره زه درته یوه خبره وکړم، زه په قام یوسفزی یم، زما او د مشال یوسفزي صاحب نیکه سره شریک، په یو نیکه دی ټبر کې او په قام کې سره شریک یو. نو خبره په دې کې ده چې دغه پښتانه په مختلفو قومونو باندې ویشل سوي، نور په حقیقت کې موږ ټول یو خلک یو. او چې کله موږ دغه درک پیدا کړ، که په پښتون یا افغان په امریکا کې وژل کېږي، که په کاناډا کې وژل کېږي، که په لیبیا کې ورسره ظلم کېږي، که په دوبۍ او په سعودي کې ورسره ظلم او زیاتې کېږي، باید ټول پرې ودرېږي. نو نن په واقعیت چې د مولانا صاحب یعنی هغه خبرې ما واورېدلې، هغه خو ما پخوا نه هم فالو کوو، خو چې هغه یوه ویډیو ما ته اوس مخته راغی، یاره دومره مې طبیعت خراب سو. او جالبه دا و چې هغه خبرې کړي دي د ما د زړه خبرې چې د خپل د ولسونو د ویښتیا دپاره دی یو عالم دین و، ده چې په کوم طرز او په کوم شکل باندې خپل ولس ته خبرې ور کوټ کولې، دا ډېرې جالبې وې چې څنګه ده کولی سوی خپل دا ویده ولس پوه کړي په خبره باندې. نو خبرې مو ډېرې دي، ما درته ویلې چې زه دا اوس موږ ته یو ډول تکراري غوندې کیسه ده چې راشه د خپل د قام د خپل د ولس په بدبختۍ یو 2 دقیقې وغږېږه او بیرته بیا ټلیفون بند کړه او نور زیاتي خپل ژوند کوه. نه، داسې نه کېږي، داسې نه کېږي. او په کار ده چې د کوز وطن پښتانه، د کوز وطن افغانان زموږ په دې موضوع کې نور حساس سي. پاتې څو تنه دي تاسو د سر دي او خدای مکړه که دا یې درنه قتل کړل، په دې مطمئنه سئ چې نور به مو زیاتي بیا د جنازو دپاره څوک نه وي. او دا ورځ راتلونکې ده، دا ورځ لرې نه ده. زه تاسو ته دغه خبره تکرار ما کړې ده، کوم یې، او دا یې د آخري ځل په ډول درته کوم چې پنجابی زوی تا نسي وژلی، پنجابی زوی دومره زورور نه ده، دا د موږ ضعیفي ده، دا زموږ خورم چې په نړۍ باندې به زموږ حکومت وه، په دې سیمې او په دې خطې در پته نه ښیم چې دا کوم نوم یې لوی افغانستان دی، بلکې په نړۍ باندې به زموږ حکومتونه ول. موږ یې په څو ډلو کې ویشلي وو. ګوره په موږ کې مذهبي تقسیم شته، د سني په نامه، د شیعه په نامه، د وهابي په نامه، یعنی دا هغه مذهبي اړخ، یعنی هغه پښتانه چې په کوم مذهب دی، دوی په هغه مذهب کې تر هغه حده پورې پکې ډوب دي چې بل پښتون هم اوس په دغه کوز وطن کې د سني او د شیعه ترمنځ څومره وژنې وسوې، څومره قتلونه وسول. پنجابی دې ولیده چې په دې موضوع کې یوه دقیقه راغلی چې غږېدلی، وہ یہ تو پٹھانوں کے بیچ میں اپنی دشمنی کی بات ہے تو کر لینا جو کرنا ہے ہم کو کیا. د خدای په لیاس
یو طرف ته شیعه جوړ کړی، بل طرف ته سني، او بس په خپلو منځونو کې سره اچولي دي. دا کیسه پاتې سوه. راځو بلې خبرې ته. سیاسي ګوندونه یې جوړ کړي دي. په دې سیاسي ګوندونو کې ځینې لکه زما دا خبرې شاید د کوز وطن په ځینو ځوانانو او په ځینو مشرانو باندې بدې ولګېږي، او زه یې نسم کولی چې د څو تنو د زړونو د ساتلو په خاطر باندې زه حقیقت ونه وایم. زه باید ووایم په هره بیه چې باید دا خبره وکړم. په دې سیاسي ګوندونو کې هغه ګوندونه، هغه احزاب چې په واقعي معنا باندې د پښتون قام د هوساینې، د دوی د ژوند د ازادۍ خبره کوي، هغه د پاکستان د ادارې او د پاکستان د آئین لاندې چې جوړ شوي دي، دا یو یم نه دي. خفه کېږو به نه، هغه پاکه خبره همدا ده. اوس که چېرته په دې کې د محمود خان دی، که د مل ولي خان دی، او که د نور او نور دي، دوی خپله سیاسي دوکانداري کوي. او زه درته نن هم وایم، سبا یې هم درته وایم چې په دوی خپلې سیاسي دوکاندارۍ کې خپل ځانونه، خپل اولادونه، خپلې کورنۍ او خپل د راتلونکي د خپل د حزب د بقا په خاطر باندې دوی پښتانه قتل کوي او په خپل حکومت کوي. بس دې ته هیڅ مهمه نه ده چې پښتون چیرته وژل کېږي، چیرته قتل کېږي، څه پرې کېږي، څه پرې نه کېږي. بل اړخ ته اوس یوازې یو ولسي حرکت پاتې، هغه پی ټي ایم ده. منظور پښتین ده، علي وزیر ده، او دغه څو تنه در پاتې دي. او دا چې تر دې دمه پورې دوی ژوندي پاتې دي، دا د دې ولس هغه څو تنو ویښو ځوانانو یا مشرانو زور ده. که نه زه درته وایم چې ګیلمن، اوس علي وزیر خو بندي، او دغسې یو منظور پښتین در پاتې. د دې خواته نور زه فکر نه کوم چې بیا داسې یو پښتون پیدا سي چې په کوز وطن کې د پښتون قام د ازادۍ او د هغوی د خپلواکۍ، د هغوی د حقوقو خبره وکړي. نو هغه پښتانه، هغه افغانان، هغه ځوانان چې په کوز وطن کې په دغه سیاسي ګوندونو پسې روان دي، تاسو نه زما یوه ځانګړې غوښتنه ده او یو ځانګړی پیغام لرم د عمران خان د پی ټي آی والاو ته. زما دا خبرې واورئ، د دې پر ځای چې دا فکر وکړئ چې د بر وطن یو ځوان غږیږي، نو دا هیر کړئ یو څو دقیقو دپاره. د یو څو دقیقو دپاره زما دا خبرې په دې ډول واورئ چې پښتون درته د پښتون قام په ستونزو او مشکلاتو باندې، که هغه په کوز وطن کې دي، که په بر وطن کې، یا د نړۍ په هر ګوټ کې دي، په هغه باندې درته لګیا دی خبرې کوي. عمران خان ولې نن بندي دی؟ دغه تر ټولو خبرو مخکې هغه اساسي او مهمه خبره همدغه ده چې ولې عمران خان په خپله بندي ده. یو څوک دی د یو هیواد مشري په لاس کې، او آل اف سډن دی هغه بندي سي او په دا ډول له محوه سي، له منځه دې لاړ سي، دا امکان پذیر ده نه. قصه دلته دا ده چې هلته دا کم آئین او کم قانون چې جوړ شوی، د دغه آئین او د دغه قانون لاندې که سیاسي ګوندونه دي، که سیاسي احزاب دي، که سیاسي فعالان دي، او یا مثلا دغسې د عمران خان په څیر نور داسې مشرانې دي، دا ټول د هغه قانون منونکي دي. له هغه وروسته به دوی هلته یو څوکۍ ته رسېږي. او که ته چیرته د هغه قانون منې، د پاکستان آئین منې، د هغو دغه څه رولز او ریګولیشنز چې جوړ کړي، دا ته منې، دا په خپل ذات کې پښتونه تا ته وایم، ته نسې کولی چې د پښتون دفاع وکړي، د پښتون ساتنه وکړي، د پښتون قام خدمت وکړي، ځکه چې دغه قانون او دغه آئین د پښتون قام د بربادۍ دپاره جوړ شوی، د پښتون خاورې د منځه وړلو دپاره جوړ شوی. له دې پرته بل هیڅ شی نشته. زما په دا خبره باندې تاسو سره نه پوهېږم چې ما به دا خبرې درته صحیح واضحه کړي او که نه. درته وایم چې د پاکستان تر آئین لاندې که کوم پښتون راپاڅېږي او وایي چې زه پښتون قام ته خدمت کوم، زه د پښتون قام د هوساینې دپاره لګیم، امکان ناپذیره دی. زه درته څنګه مثال درکړم چې ته نور هم پرې پوه سې.
دغه د پاک فوج په نامه باندې چې کوم فوج ده او دا کیسې شروع دي که نه چې موږ د دې ولس ساتنه کوو، موږ د دې خاورې ساتنه کوو، دا یوه پروژه ده او پروژې هیڅکله هم دا ډول چې د نورو هیوادونو کم پولیس دي، ارمي د فوز یې د خپل ولس خادمان دا ډول دا پروژې نه ځکه دوی د پیسو دپاره لګیي او د یو ځانګړي هدف دپاره، له دې پرته نه د احساس پر بنیاد هیڅ هم نشته. نو عمران خان هم چې کله د پاکستان مشري کوله په هغه وخت کې د آصف منیر صفتونه کول، خو چې کله بندي سو بیا آصف منیر د دښمن سو، بیا د فوج خلاف خبرې کولې. همدغه عمران خان د فوج صفتونه کول، خو نن یې نه کوي ځکه چې نن فوج دی له دندې ګوښه کو لرې کوي چې په کور کې نه کراري بندي یې که درته. نو آصف منیر دی که آصف منیر دی که هر بلا دی، د چا کمنټ کې ویلي آصف منیر د څه داسې ښه خلک دي چې موږ یې نومونه ورته ښه صحیح په یاد وساتو، رنګ یې ورکوه. نو دومره درته وایم چې د پاکستان تر تعین لاندې د پښتون قام دپاره یو روښانه راتلونکی لټول دا درواغ دي. ښه دلته مشال صاحب زه غواړم تاسو راپورته سئ، مختصرې څو خبرې وکئ د مولانا صاحب خانزیب پاړون، او بیا زه کوشش کوم چې د کوز وطن چې کوم ملګري دوستان دي هغوی راپورته کړم او په دې د خانزیب د مولانا صاحب خانزیب په اړه وغږېږي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات تاسو ته او ټولو کتونکو ته په جمع باندې سلامونه. علیکم السلام. او خپل ځان راته درون ښکاره شو چې زما د بره پښتونخوا زما رونه زما رور او د هغه سره هغه ډېر مینهوال زما په غږ کې خپل غږ شریک کړی دی او زما په اواز کې خپل اواز شامل کړی دی او زه ډېر ډاډه شوم چې ما پسې شاته څوک شته. د خبرې ډېر ګران کار دی خو ما ډېره لویه حوصله پیدا شوه چې دا کور چې ما د خپل لاسه ډوټي کړی دی ما پسې شاته د هغې وګړي ولاړ دي زما تپوس کوي، ما سره په غم جاړي، ما سره په خوشحالېږي. ډېره مننه ځواک صاحب ستاسو په دې موضوع د براډ راوړلو په دې باندې خبرې کول. نو تاسو ته بیا خاص کر خبرې کول خو زه صحیح نه ګڼم ځکه چې تاسو زما نه زیات پوهه لرئ، زما نه زیاته مطالعه ده، زما نه زیات په تاریخ هم خبر یې، په حال هم خبر یې، په مستقبل ادراک هم در سره شته. دا زموږ شریک غم دی او دا د اوس نه دی، 40 کال نه زموږ په دې خاوره باندې وی د پنجور شاباس په جاله باندې، د پنجور شاباس په جاله باندې نور د تنظر غوبل نشم لیدی. دا زمونږ په دې خاوره باندې د تنظر غوبل روان دی، مونږ د خپله جاله نشو بچ کولی. ډېر لوی د صبر مقام دی او زه به د بره پښتونخوا او د کوزې پښتونخوا افغانانو پښتنو ته اجمل خټک یو 2 شعرونه ډالۍ کړم چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو، ای پښتنو ای لیونو پښتنو، په تسنس شوو پرګنو پښتنو، راځئ چې کور کې مرکه شو سره، د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره، دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو، دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو. نو ډېر ګران کار دی، دا ډېر لوی شخصیتو زموږ پارټۍ په حیثیت سره بشیر بلور ډېر لوی یو نوم و چې هغه زموږ نه واخیستی شو او دا بیا د هغه نه لکه د هغه په وخت کې خو چلو مونږ د دغه ټوپکوالو سره مقابله کوله، د هغې سره په جګړو باندې لکه په هغې کې زموږ وینه توی شوه، نو مونږ د دې خاورې دپاره خپله قرباني ګڼله. اوس خو مونږ په اختیار کې هم نه یو، مونږ د چا خلاف هم نه یو، لکه زمونږ صرف
او صرف هغه غلطي دا ده چې هغه د دې خپلې خاورې د امن خبره کوي، د خپلې خاورې باندې د خپل اختیار خبره کوي، د خپلې خاورې د حق دپاره اواز اوچتوي. نو د اردو یو شاعر دی وایي ډېر ګران کار دی دا خبره کول پاک صاحب. دور باطل में हक परस्तों की दौर बातिल में हक परस्तों की बात रहती है सर नहीं रहती. داسې خلکو خبرې پاتې کېږي، سرونه نه پاتې کېږي. او خدای دې تاسو ته هم صبر درکړي، ولې چې ستاسو هم دا غم دی، زموږ هم غم دی. موږ یو هرونه یو مقام دی، یو هم ننګ دی، یو هم غیرت دی، یو هم خاوره ده. او خدای دې موږ ته هم صبر راکړي او خدای دې موږ ته په دې د جبر په ماحول کې د کلک ودرېدو توان هم راکړي. داسې ډېر ملګري به زموږ نه د دې جنګ نه وروسته شي، وا به وړي، هغه مراعات یافته طرف ته به وړي، وزارتونو طرف ته به وړي. موږ به ډېر ټیک د په تیزۍ او په شور او په زور سره د اواز نه یو اوچت کړی، زموږ به کوتاهۍ وي، زموږ به غلطۍ وي، خو به هر حال د خاورې خبره کوو، د امن خبره کوو. او د لر او بر افغان په ناره باندې دا موږ ته چې څومره د سزا ملاویږي، دا څومره لاشونه چې د لر او بر افغان په نامه باندې موږ ته دا سزاګانې او دا دغه ملاویږي. نو زه وایم چې ستاسو وخت هم ډېر قیمتي دی، ډېر خراب نه کړم. تاسو به مانه یوسفزی صاحب ملګرو سره خبرې کول غواړئ، درنې خبرې مو وکړې، څرنګه چې دا خبره ډاډه شوم، ډېر خوشحاله شوم. زمونږ درد، زمونږ غم، زمونږ ویر ټول یو دی. زه خو د شعر و شاعرۍ کې دومره تکړه نه یم، چې کله په کابل کې باران وسي نو په هوا په پېښور کې بدلېږي، دغسې یو څه ده. نو د موږ او د تاسو ټول سره هر څه شریک، خو بدبختي مو اوس په دې کې ده چې دا سره دا ډول یې سره بېل کړي یو چې یو د بل په غم باندې خبرېږو. لا نه مننه کوم یوسفزی صاحب محترم چې راپورته سوی او دلته مو خپل قیمتي وخت را سره شریک کړی، ډېره زیاته مننه. آباد او خوشحاله اوسئ او د دې ټولو افغانانو وروڼو مهرباني او شکریه ادا کوم. او دلته ځواک صاحب ډېره لویه مسله دا په دې ټیک ټاک کې ډېر پلانټډ خلک ده، نو دلته به د طاقت توازن بدل شي. دلته به ډېر قومونه په اقلیت کې پاتې شي او موږ د اقلیت کې چې حسابېږو دا په اکثریت کې لاړ شو. دلته به طاقت دغه بدل شي، توازن به بدل شي. نو ځکه دلته ډېر خلک نه غواړي، هغه په بره پښتونخوا کې وي او که په ټوله پښتونخوا کې وي، هغه نه غواړي چې دا دی یو سره بل سره جرګه شي، یو بل سره مرکه شي، یو بل سره خبرې وکړي، یو بل سره سلا مشوره وکړي. خو موږ به دا نه کوو، موږ به کوشش کوو چې د یو بل ملاتړ جوړ شو، د یو بل تپوس وکړو، د یو بل دپاره اواز اوچت کړو. نو ډېره مننه د ستاسو په دې موخه باندې دا پروګرام راوړو. تاسو ما زه خپلو ګڼنه، ما زما وینه خپله وکړله. نو آباد او خوشحاله اوسئ. تاسو مننه خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه. خبرې وکړلې، نه لرم چې درته ووایم. ښه ملګرو، دلته تقریبا 11 بجې دي او ما دغه نیم ساعت 45 دقیقې لایف په همدغې خاطر جوړ کړی و چې زه تاسو ملګرو سره یو څو دقیقې لایف کې کښېنم او څو خبرې در سره وکړم. او زه چې هر څومره بې احساسه سم، یعنې چې څومره ځان د دغه میډیا نه لرې کړم، څومره مو وایم چې زما یې په دې خبرو کې نور نسته کار، زه نه غږېږم، دا نه سم کولی په واقعیت. یعنې په والله په بالله چې د ژوند دپاره ډېر څه پاتې دي چې باید زه یې وکړم. خو چې کله د پښتون قام، د افغان ولس د غم خبره کېږي، د دوی د حالات زه ګورم، یعنې نه سم کولی چې ځان کنټرول کړم.
ځان ته مې څو ځله ویلي چې نور نه غږېږم، نور نه غواړم لایو وکړم، نه غواړم چې دلته په ساعتونو ساعتونو زه خپل وخت ضایع کړم. خو چې کله دغسې یو موضوع راسي بیا وجود مې حرکت کوي په خپله. هېڅ که زه څومره هم په ځان کنټرول راولم مجبور دغه ته دا نن راته یو بلا کار ګوري، خو زه راغلی یم دلته ناست یم ځکه زه ځورېږم، زه دردېږم. او ما درته دا خبره تکرار کړې ده چې انسانان د احساس په اساس جلا جلا پیدا شوي. ځینې انسانان ډېر با احساسه دي، ځینې انسانان لږ احساس لري، ځینې انسانان هر څوک فرق کوي. خو چې کله زما د وطن په وړاندې هغه د احساس خبره کېږي، د خلکو پر وړاندې زما د هغه د مینې او د اخلاص خبره کېږي، زه بیا ځان نه سم ودرولی. که نه ځان ته مې ویلي دي چې هسې به نور بس ده، مې کوه دا خبرې دا ولس ته چیته لګي، دا ولس په ګیمونو اخته ده، دا د دې ولس ځوانان په هغه شیانو باندې اخته دي چې هغو چې دې ډایرکشن ته راولې لکه داسې روان دي او قام یې دې خوا روان دی. دې ولس او دې ځوانانو ته چې وایي مخ راواړو چې دې خوا ته قام وګوره دوی کوم خوا روان دي، درته به وایي چې لیونیه ته څه شی وایي، زه لاړ سم، څه به درته وایم. په دې میډیا باندې چې کله وو کومې خبرې مو کولې یو ماحول مو رامنځته کړی و چې حداقل که نور هېڅ هغه په اکاډمیک او علمي او تخصصي بحث که نه کېده، د احساس پر بنیاد باندې ځوانان راتلل، خبرې به یې کولې، کېناستېدل به، اما هغه احساس له منځه تللی. اوس په دې میډیا باندې زه چې دا څه حالت ګورم حیرانې پاتې سم چې سړیه څومره موږ بدبخته یو، ولس کې د څه بدبختۍ روانې دي. هلته د ایران چې کوم ظلم د دې افغانانو سره وکړ، یعنی ما ته ویډیوګانې راغلې دي، ما وکتلې، والله په بالله چې په رب مې د قسمې چې ورته مې ژړلي دي د هغه ماشومانو سره چې کوم ظلم سوی، هغه سپین ږیرو سره، هغه خویندو سره. خو دا میډیا خو یوازې دا ویډیوګانې ما ته نه راځي، دا خو ټولو ته راځي. زه خو چې فکر کومه دا ویډیوګانې یوازې ما ته راځي، زه باید پې یوازې وغږېږم، خو دغه ویډیوګانې ټولو ته ورځي. دا ویډیوګانې ټول دغه موږ افغانان دغه د لر او بر ټول یې ګوري په خپل مخ ته، ځکه د سوشل میډیا کې څلېرویشت ساعته ناځي، نو چې دوی دا ویډیوګانې ګوري. زه نه فکر نه کوم، زه داسې فکر کوم چې دوی ولې دغسې احساس یو ورځ نشي پیدا کولی چې دغه دا ولې ژاړي، دغه میرمنه د ایران په سرحد باندې په مرز باندې دی ولې ژاړي، دی ولې دغه خبرنګار ته لګیا ده وایي چې ما سره ظلم سوی، ولې دغه د دغه سپین ږیري مخ ولې شین ده، ولې دغه نه پوهېږم. دا خو یو احساس زما ورته چې انسانان د احساس پر اساس جلا جلا پیدا شوي، خو زمونږ افغانان ویده دي، دوی د احساس یې وژل سوی، د دوی فکر وژل سوی، د دوی ذهنیت وژل سوی، او بس همدا به زمونږ آخره نتیجه هم همدی چې لکه تیر کال چې ګیلمن وژل سو، منیر شاکر صاحب، او نن خانزیب صاحب، سبا احمد، سبا محمود، سبا فلان کې او سبا فلان کې، او بیا به موږ یوازې ورته عکسونه لګو او عکسونو ته به بیا ویر کوو، ژاړو به، بیا به دا خبرې کوو چې او فلان کې شهید، الله دې ورته هغه دنیا ګلې ګل زهر کړي. بس end of the story. زمونږ د پښتنو اخرنۍ خبره همدا ده چې شهید سو. هیله کوم مه وایئ د خپلو پښتنو ته نور شهید مه وایئ، قرآن ته وګورئ، شهید ورته مه وایئ. ته خپل مظلومیت ته د شهید لقب ورکړئ، خپل مظلومیت ته د شهید نوم ورکړئ. په پښتنو کې چې څوک دښمني نه پالي، والله په بالله چې دا بې غیرتي ده، او دا بې غیرتي په موږ کې دا ډول په یو چل او په فریب را دننه کړی ده چې اوس موږ نه پوهېږو چې دا ځان نه څنګه لرې کړو. که څوک پرې غږېږي هغه ګناهګاره کېږي، که زه د شهید د تورې په وړاندې غږېږم، د شهید د کلمې په اړوند غږېږم، ما ته ملایان را پاڅېږي وایي دا ملحد ده او دا کافر ده، دا مرتد ده. خو د خدای دپاره هغه دې په همدغه ترتیب وژني، قام پاڅېږي، مړي ته مقتول ته وایي دا شهید ده، او په دې شهید باندې د تیر باسي، اخواته نوره کیسه ختمه کړي، هېڅ شی ته نسي کولی. خو په دې ذهنیت یې ته کړی چې ملا په منبر کښېني، دا خبره درته کوي چې شهید ته 2 اویا حورې دي، شهید ته جنت ده، شهید ته دا ده، شهید ته دا ده. د خدای دپاره دغه انسان خدای پیدا کړی په دې دنیا دې دپاره چې دا ژوند وکړي، دا زندګي وکړي، دا دنیا وخوري، چې هغه کله مړ کېږي هغه به خدای په تقدیر لیکلي، له اجل نه یې مخکې وژني، بیا ورته شهید وایي او بیا
ایسته که نور پې نه غږېږي ایسته که زه بخښنه غواړم چې احساساتي شوم نور تاسو ټول ته ښه وخت بیا انشاءالله که وخت و بیا به لایو راځو بیا به خبرې کوو نور مو په لایزال رب سپارم او بس یو دعا به وکړم چې د مولانا صاحب خانزیب کورنۍ ته د خدای تعالی صبر ورکړي بس نه ورته جنت غواړم نه ورته شهید وایم او په ژوند کې به د پښتون په وینې زه هغه ته د شهید ټکی ونه کاروم ځکه زه مظلومه یم او زه مظلومیت ته شهید نه وایم و چې زورور یم زه چا ووژلم او بیا بیله موضوع ده خو دغه رقم چې زه مظلومه یم خپل پوښتنه نسم کولی ځان ته نور زه شهید نه وایم ما بس دی ډېر شهیدان مو د تاریخ په اوږدو کې درلودلي ول او بس ده نور زیات نور دننه زه هم اجازه اخلم خدای په امان نه بسیار خطرناک است نه این بسیار خطرناک است و نوع دیگیش که هست بسیار خطرناکی است که دید چشم ضعیف میکنه من گفتم ما یک مثال بده گفت من نمیده که آمده منه گفت امی موبایل خدا کشید گفت این موبایل نشوشته منه گفت ما دستکش بپوش دستکش پوشم گفت این دست خالی بان این دست خالی بان اینه سعی کنیم نه گفت این دستتا گفت نزدیک موبایل بیار پس کو نزدیک موبایل بودم که پس کردم بعد از 4 سال بعد گفت علائم میبینی تو بعد از 4 سال بعد این خشکک پیدا شد بعد از او کمی پس پچکاری واکسین کرد گفت این پچکاری واکسینش اینه از دین رستاله دست مدینی حالت رسید اینه خوب سیسه کنه ایره خشکی جلدی از لحاظ صحی میگن اما خشکی جلدی تا خشکی مواد کیمیایی شیمیایی زمین و آسمان تفاوت داره زمین و آسمان تفاوت داره ایناله ما خب شما ساده ساد دیسکا پیچکاری کرد گفت مشکل نیست از بین رفید دجال دسته از بین میره بعد از 24 ساعت بعدی اما وا به جان او شخصی که در افغانستان وارد جای هست و ای پیش دکتر میره دکتر تشخیص میکنه که مشکل جلدی است در خون زیر تست میکنه یک کریم برش میته کریم نیوا میتشه و کریم خشکی میتشه میگه برو بخیر خبر نداره که ای خو کم کم در ظرف 6 ماه تمام وجود از زیر میگیره پیست میکنن واکسین از این کجاست یک امپول واکسین از این $1900 است $1900 یک واکسین خشکی عزیز پس نال مردم از کجا کدی پیسه را نال خوردن خدا پیسیش ندارن درست؟ اما نارسیسم‌های حسود اجتماعی این موضوعات بس نمیکنه چرا که عقل منطق زیاد اوجه کار نمیکنه عقل منطقشون در اوجه کار نمیکنه اگه عقل منطق نو در اوجه کار بکنه امروز بدبخت نمیشن مردم و اینی را نارسیسم حسود اجتماعی میگن که همیشه مردم در تاریکی قرار میتن تا یک حادثه صورت بگیره اینا نام خدا شهرت خدا جلوه خدا در رخ مردم بکشن که ما هستیم که شما را نجات میدیم بینی نه و گپ میزنن اینا این فرق نمیکن نارسیسم اجتماعی در مرد زیاد زن است یا نارسیسم حسود اجتماعی که ما باید بگیریم اینا
اینو همیشه خودشان در آسایش نشستن، شرابک و کبابکشان در اختیارشان است، اما دیگرها را میخواهند که بدبخت بیچاره شان تا دست دیگرها بر اینا دراز شود که ما را کمک بکو. یعنی اگر از لحاظ کیمیایی ساینتیستیک بریم، موضوعات زیاده هست، موضوعات زیاده هست که تحت بررسی قرار اگر ما بتیمیده. این حال بین همین نارسیسم‌های اجتماعی یا نارسیسم‌های اسود اجتماعی که دمی رسانه‌های اجتماعی، دمی فضای فیزیکی، فضای مجازی که هر کسی یک موضوع رو افشا میکنه که باعث نجات میلیون ها نفر میشه، اونها رو بیان سرکوب میکنن، بیان بر اونها بگوین که شما برین در یکی از فابریک‌های که مواد شیمیایی داخل شوین، اینمی تست سر خود انجام بتین. شما نمیتونن، اولا امکانات ندارن در یک جای داخل شوند، امکانات ندارن در فابریکه سلاح هسته‌ای داخل شوند. اینا حتی امکانات چی که نه داخل شدن نمیتونن، حتی مطالعه کردن نمیتونن، چرا که هر وبسایت سلاح هسته‌ای مواد شیمیایی کد داره، بدون کلیرنس تو رو واز کردن نمیتونی، بدون لپتاپ دولتی او را واز کردن نمیتونی، بدون از کامپیوتر موبایل دولتی. فلازا امروز یک وضعیت برآمده ما شما که سگ‌های دیوانه در کل جای است. سگ دو رقم سگ است، سه رقم ما سگ داریم در حقیقتش. یکی سگ اهلی است، یکی سگ اهلی است که از خورترکی را تربیه میکنی، بوی خوی خودت میبرداره، همیشه نمک حلال میباشه. یک نوع سگ دیگه است که او را اگر نان دادی خوب، اگر ندادی چک میزنی. تا نارسیسم‌های حسود اجتماعی وارست و هیچ وقت دوزم که بیاید در خواب میباشه، تا را بیدار نمیکنه، میگه مرا چی غرض نان من خو میرسه با من. باز دوست که میره غوغا و شروع میکنن، یا این نارسیسم‌های حسود اجتماعی واره. نوع دیگه از یا سگ دیوانه میگن. سگ دیوانه مانند چیزی هست، هر کس ناکسی که بیاید چک میزنن، نمیدانن کی همسایم است، نمیدانن کی دی کوچه که من دیجا خواب میکنم، دیجا یا زندگی میکنن، طفل، سیاسر، هر کسی که میرن چک میزنن. و اول فضای مجازی ما مردم همچو سگهای وجود داره که دو نوع سگ خطرناکتر است که یار سگهای حسود اجتماعی ما میگیم. مانند امروز که ما حال گپ زده میریم یک نشته میکنه که ناخونای تا چرا نمیگیری، دیگهش میگه که روانی هستی، دیگهش در توهین کرده، دیگهش میگه که مثلا دندانهای تا بشوی. اینا سگای هستن که درک نمیکنن که موضوع از چی قرار است. برادر، همین شخصی که گپ میزن روی کام موضوع گپ میزنه. درست؟ اینا خودشون خود ثابت میکنن که یا نارسیسم حسود اجتماعی دارن، فهم و درک یک موضوع رو ندارن اینا. درست؟ و اینا بی‌سوادترین اشخاص هستن که برای جامعه جهانی ما میتونیم مثال بتیم که مردم افغانستان نه شخصیت داره نه شرف داره. مانند اینا همه که ما گپ میزنم سر این نارسیسم اجتماعی و فعلا مواد کیمیایی، مواد شیمیایی گپ میزنم، دوستای امریکایی است که کامنتار خوانده میرن. خونده میرن و شما ثبوت میکنید که چقدر از منطق و اخلاق و ادب و تحصیل دور هستین شما مردم. درست؟
اما ما چی میکنیم؟ ما نارسیسم مسئول اجتماعی را کم کم میره در مواد شیمیایی بردیم، بعضی افشاگری هایی که هست رو من گفتم منه این حال این داکومنتت میشه از تاریخی که من درباره نارسیسم گپ میزنم و هر لایف ما 20 صفحه 30 صفحه کامنت داکومنت میشه به صفت اسناد ارائه میشه به مقامات بالا. این فرق نمیکنه که تو اکانت تو فیک هست یا نیست. اخلاق افغان ها رو میگیم این گونه هست. نمایندگی شما از افغان اینجا میکنین، نمایندگی از تاجک میکنین، نمایندگی از پشتون میکنین، نمایندگی از هزاره میکنین، نمایندگی از ازبک میکنین. یعنی نارسیسم اجتماعی و نارسیسم حسود اجتماعی ما چرا موضوع نارسیسم حسود بالا کردیم؟ چرا موضوع نارسیسم بالا کردیم؟ دیگه کم گپ هست، موضوع مهم است که مردم ذهنشون کار نمیکنن یا کلیشون آنتن نمیته به حساب آمیانه که براتون بگویم. درست؟ یعنی نارسیسم اجتماعی اگر شما وارد شوین بسیار گپایی است که شما پیدا میکنین، بسیار موضوعات است که امی بدبختی که دچار کل مردم افغانستان در تاجیکستان و پاکستان ایران شده مقصر از امی افراد نارسیسم حسود اجتماعی است. درک ندارن، فهم ندارن، تحصیل ندارن، منطق ندارن، ضمیر ندارن. و اینا دور از چوکات انسانیت هستن. اگر بیایی بگویی که پشتون افغانستان را معامله کرده هزاران نفر میایی نه توهینت میکنن، تحقیرت میکنن، پشتون توهین تحقیر میکنن. یا اگر بیایی بگویی که حبیبالله کلکانی معاهده گندمک امضا کرده کل پشتونا میتره توهین تقدیر میکنن. اگر پس بر بگردیم بگوییم که دلال ظاهرشاه در بدخشان یک بدخشانی بود، کل مردم میای بدخشانی را توهین میکنن، تو را تقدیر میکنن. در این تک فضایی ما شما زندگی میکنیم.